د جمع لمونځ په اسلام کې څه حیثیت لري؟ مسله خو په احادیثو کې موږ اوږده ذکر کوو، دلته به صرف د احنافو دوه قوله را نقل کوو. بعضې احناف هغه چې محققین د احنافو ورته ویل کېږي قول په وجوب باندې کوي چې لمونځ په جمع باندې دا واجب ده بغیر د عذر شرعي نه. که عذر شرعي موجود و، سړی مریض و، تللی نه شوی، هغه شل اعذار دي، ډېر سخت باران و، خټه وه، بادونه و، د دښمن ډار و، داسې تیاره ډېره وه، عذرونه خو خود مستثنا دي. بغیر د عذر نه د جمع لمونځ پرېښودل دا ګناه ده، ځکه لمونځ په جمع باندې واجب ده. ولې؟ یو د دغه آیات مبارکه امر د امر چې قرینه صارفه ونه لري لپاره د وجوبي. بل دی وی چې حدیث مبارک ده لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. څوک چې د جماعت په څنګ کې اوسیږي د هغو لمونځ بې د جماعت نه، په جماعت کې خو جمع یي، بې د جماعت نه صحیح نه ده. بل روایت کې راځي یو صحابي مبارک راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په سترګو مبارکو باندې ړوند ده. عذر کې پیغمبر علیه السلام ته څه ویي؟ زه په سترګو ړوند یم، خو خپل کور کې داسې څوک نه لرم، زوی موی مې لوی دومره نشته چې ما تر جوماته پورې راولي او بیا مې بیرته کور ته ورسوي. نو که ماته اجازه وي چې زه لمونځ په خپل کور کې وکړم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویلې صحیح ده، اجازه ده. چې کله دا ړوند صحابي مبارک روان شو، بیرته یې غږ پسې وکړو، راویې ګرځوه بیرته، بیا یې ورته وویلې اذان اورې که نه؟ هغه ورته ویلې و اذان خو اورم. نبي علیه السلام ورته چې اذان اورې بیا اجازه نشته، بیا به خامخا راځي. حتی د صحابو حالات چې وګورو، وایي د مرض په حال کې په داسې حال چې دومره به مریض و چې په خپله نه شوی تللی، یو لاس به په یوه سړي اچولی او بل په بل سړي، په دوو نفرو به یې لاسونه اچولي و، راتلو به جمع لمونځ به یې نه پرېښ. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې ما اراده کړې ده کله ویم چې دا ځوانانو ته ووایم چې لرګي راټول کړئ او بیا د لماخستان د جمع اجازه وکړم چې تاسې جمع ودروئ، زه د دا ځوانانو د لرګیو سره ورشم د هغو خلکو کورو ته چې چا لمنځونه په کور کې کړي یې، ګورئ کړي یې، چې د هغو خلکو کور ته اور ورکړم، چې جمع یې پرېښي د هلته یې په کور کې کړي، چې کورو ته یې اور ورکړم. یو روایت کې راځي چې که دا ښځې او کنکي نه وای په هغو خو د جمع لمونځ نشته، ما به د دغو خلکو کورو ته اور ورکړی و. نو د دغه ځای نه معلومیږي چې چاته چې غږ د اذان رسیږي، د لوډ سپیکر اذان نه، ډېر سوکه اذان هم نه، ډېر په زور هم نه، درمیانه حاله انسان غږ چې تر کومه ځای رسیږي، دغه انسان بیا معذور نه بلل کېږي چې اذان یې واورېد او دعوت ورکړه شو چې حی علی الصلاة. بیا چې لمونځ دی په خپل ځای کې کوي، وایي عذر مضر چې شرعي عذر نور ونه لري، دا معذور نه بلل کېږي په قیامت کې. نو د دغو علماو رایه دا ده چې لمونځ په جمع باندې واجب ده. جمهور د علماو د احنافو هغه وایي چې لمونځ په جمع باندې سنت مؤکد ده، سنت ده خو سنت مؤکد ده. که چا پرېښی بې عذر نه، په ورځ د قیامت لایق د عتاب د پیغمبر علیه السلام به العیاذ بالله خدای مو دې وساتي اظهار د ناراضګي کوي چې زه مو شفاعت نه کوم، هغه به تر خپۍ مرور به وي، لایق د عتاب ده. او دلیل فقی الامت حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په قول باندې کوي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یو اوږد روایت د جمع د لمانځه په باب کې راوړی ده. په یغه روایت کې تصریح ده په دې باندې چې ګورئ صحابه به د جمع لمونځ نه پرېښ، حتی په موږ کې دی وی په موږ کې چې څوک به ښکاره منافق نه و هغه د جمع لمونځ نه پرېښ، چې ښکاره به منافق و هغه به د جمع لمونځ پرېښ، حتی مریضانو به د بل په اوږو لاس اړولی و لمونځ به یې نه پرېښ. ولې دغه ځای د تصریح د نور ائمه قول؟ ځکه دا لمونځ په جمع من سنن الهدا او سنت هدا ته سنت مؤکد ویل کېږي. دا د سنن هدا او د جملې نه ده، سنت مؤکد ده. خو ګورئ دغه تم چې یادم وي، سنت مؤکد هم په حکم د واجبو کې ده، لکه واجب چې د عمل په لحاظ په حکم د فرضو کې دي. فرق په عقیده کې ده
چې د واجب منکر نه د کافر د فرض منکر کافر ده د عمل په لحاظ د ثواب او د عقاب په لحاظ خو واجب هم په حکم د فرض کې دي ځکه هم د واجب نه د وتر نه کله احناف تعبیر په فرض کوي کله په واجب کوي نو سنت مؤکد هم په حکم د واجب کې ده حتی علما لیکي چې کوم قوم کې رواج ترک د جماعت شو حتی دومره سستیا شروع شو جماعت ولاړ د جمع المنځ ته خلک نه دي د وخت پاچا مسؤول ده چې هغه به د خلکو ته وایي چې لمونځ به په جمع کوي که نه جمع ته تیارېدو د جهاد اعلان د جنگ اعلان دی ورته وکړي جنګ دی ورسره وکړي او د نن سبا خلک په رڼو سترګو جمع ولاړه حتی دومره اهتمام د موږ دغه نیکې طبقې د صوفي او د ملا په عنوان چې دا ځان ته ښه سړی وایي جماعت هم را روان یې تاسو هم لیدلي ما هم لیدلي اقامت شروع یې په ده پسې دا خبیث تلیفون راشي بیرته د جماعت نه وروځي د سړي سره په خبرو لګیا دغه د دنیا خبرې چې تر څو نه یې خلاصه کړې که یو رکعت تېرېږي که دوه رکعت تېرېږي که تکبیر اولا تېرېږي د دغه اهتمام نشته ورسره خدای خو دې دغه ورکې کړي الله دې تباه کړي چې دا چا جوړ کړی د هغه د خدای برباد کړي خلک یې په عادت کړه عاشقان یې کړه اوس یې څوک نشي پرېښی لمونځ د دوی د لاسه نشي کېدی څوک او په مسله باندې چې بله ورځ سپین ملا د کوم خوانه راغلی و ما په څنګ کې ولاړو بیعت یې وکړو خو سهار م بیا نه ولید بیا بې اجازې تللی و تلیفون ورته راغی تا به فکر و مدیر صاحب په مابین د لمانځه کې تلیفون راویستو جوب ته یې لاس کړ داسې لمبر یې م وکته چې د چا د عرب خو بیا وکیم کې انا فی صلاه ور ومغږېږي ویم کوت بیا بند کو بیا دلته کوز ورته کېښی عمل کثیر په یوه تفسیر د موږ تاسو د فقهاو دا که نه چې بل سړی دی په لمانځه کې داسې عمل کوي چې بل ورته وګوري د هغه خیال دا ده چې دا په لمانځه نه ده ولاړ نو عمل کثیر ده که نه په عمل کثیر لمونځ پاسېدېږي که نه پاسېدېږي دا یاد لرئ دوم تفسیر د عمل کثیر چې دواړه لاسونه په یوه وار په لمانځه کې وښورول شي دواړه لاسونه په یوه وار وښورول شي په دواړو لاسو عمل وشي عمل کثیر ورته وایي که نه په دوم تفسیر باندې لاس ولاړ ده چې سړي ته پرنجی ورغی په لمانځه کې د قیام په حال یا د ارګمی ورغی موږ فقها وایي چې محدثین وایي دا ښی لاس به دلته خولې ته نیسي چپ به نه راباسي چې عمل کثیر راځي بیا خو که د قیام حال نه و په قاعده او په بل وخت کې بیا د دا چپ لاس خولې ته نیسي ګورئ دا وی چې عمل کثیر راځي د قیام په حال کې دوی موبایل په چپ جوب کې وي ښی لاس ورته برابرېږي نه چپ لاس پرې راواخلي دلته په جوب کې پکې لګیایي چې تر څو یې بند کړی نه لمونځ مې وکړه غاړه خلاصې شوه لمونځ مې وکړه سروز کول مطلقا ګناه ده دا دوی په هغه باندې اکثرو باندې سروزونه لګېدلي بیا په جومات کې سروز څومره ګناه ده بهر تقدیر نو سم ادا کوئ لمونځ ورکوئ زکات رکوع کوئ د رکوع کوونکي سره دا معنی لمونځ به په جمع کې جمع سنت مؤکد د جمهور علماو په رایه یا د بعضې علماو په رایه باندې محققین